نیلوفر وایي نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. نیلوفر وایي نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وختي چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواغېد سمدستي بیا زنګ راغی. نمبر د افغانستان و. اوکې مې کو. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل چې وبخښه څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر ملا یعقوب یم. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. ویې ویل شکر د ستاسو د صحت د خدای غواړم. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل چې ډېر په تمنا مې درته زنګ وهلی او ګران افغانستان ته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې راسره برخه واخله. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرفې شوي باید حق یې ادا کړئ. تاسو ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته او ستاسو هر قسم ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستاسې زیار احترام وي او قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په کږو سترګو ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شه تر څو تاسې ته د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې د حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان موږ د ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره شکریه ادا کوم. ډېر دې متاثره کړم. نو نه پوهېږم چې زما احساس به او ذهنیت به همدا اوس څنګه تغییر وکړي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کده خبر. تر بیا ښې چارې.